تازه خبر پر افغان خاوره د پاکستان برید د غبرګون کې عمران خان وایي پاکستان باید افغانستان کې له هر حکومت سره ښې اړیکې ولري. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم او تازه خبر ته. د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان چې دا مهال د دغه هیواد په ایډیاله زندان کې بندي ده ویلي پاکستان د افغانستان کې له هر حکومت سره ښې اړیکې تأمین وساتي. نوموړي په دننه زندان کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د افغانستان خاوره باندې د پاکستاني جیټ الوتکو له هغه بمبارد ته هم ناهیلي راڅرګنده کړې چې زیات شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وه. عمران خان څرګنده کړي د ده حکومت پر مهال ورسره افغان طالبانو ژمنه کړې وه چې د TTP موضوع به حل کوي. دغه پخوانی پاکستاني چارواکي دغه راز زیاتوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو زمینه د ده حکومت مساعده کړې وه. هغه مذاکرات چې په وینا یې د افغانستان 20 کلنه جګړه پکې پای ته ورسوله. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې په وخت.